ما خو د داسې ترقۍ تمنا نه ده کړې شیرخیل صاحب، ما خو د داسې ترقۍ تمنا نه ده کړې چې پښتنه دې له کالنه سره سره تور وباسي. داسې خوږه خوږه کوې خبره لکه ګبین چې ډوبوې خبره، او جانانه نن مې په زړه پوه یې که چې نن مې له خولې نه شو کوې خبره، او موږه که خورې نو په خوږې به مو خورې، په ترخې جان ته ګرانوې خبره. فاروقه مه مې وای خولګۍ در کړې، ته اوس په کلو شوروې خبره. ملګرو سلامونه او نیکې احترامات. نن د دې کښلو شعرو خالق جناب فاروق اباخیل صاحب مومندلی ده، د ګمبلې په غاړې باندې موجود یو. ډیرو ملګرو فرمایش کا او ډیرو ملګرو خواهش و، موږ خپله خواهش و چې اباخیل صاحب سره یوه مرکه ریکارډ کو. ډیر وخت نه بعد مو دا خواهش پوره سه او هیله لرم چې مینوال به هم خوشحال وي. اباخیل صاحب تا ته موږ په خپل ادبي محفل پروګرام چې هرکلی وایو، مننه دې کوو چې موږ ته د خپل قیمتي وخت راکړه او تا نه خواست کوو چې موږ مینوالو سره خپله لنډه پیژندګلي وکړو. ډیره مننه محمد شیرخیل صاحب. تر هر څه مخکې زه تاسو پیج ادبي محفل د هغه کوم چلوونکی چې ده ادریس ورور مې سره سره د ټولو کتونکو د مینوالو مننه کوم چې موږ ته مو په خپل پلیټفارم باندې د خبرو کولو موقع راکړه. او باقي پېژنګلو خو ما دغه ده چې فاروق اباخیل یقیني خبره ده چې اباخیل یم، مروت یم او اباخیل سره تعلق لرم. ډېره مننه اباخیل صاحب. شاعري خو د موږ ژر وو، څومره تعریف به یې وکړو، خو چې څومره خوند وایې ستا ده په چې ته کوم وخت نه شاعري کوې؟ یاره داسې سوال ده چې سکول وخت نه موږ دا سټیج ډرامې د سکولانو چې کومې هغه دا به مو کولې، ګپ به مو لګاو، خو باقاعده طور بیا زه 2004-2005 نه بیا پروفیشنل رانه شاعرۍ ته. شاعري چې مطلب چا نه ته متاثر یې او زده کړه دې چا نه کړې، څوک داسې استاد لرې؟ یاره متاثر زه خوشحال خان خټک نه یم، او هغه نه بعد رسمي ناسته ولاړه له څه زده کړه به محمد اباخیل صاحب نه کړې، خو باقاعده چې ما کومه زده کړه کړې ده ما ریاض تسنیم صاحب نه کړې ده، جرس ادبي جرګې چې کراچۍ چې ما هلته شپږ کاله تېر دي، نو ما چې څه زده دي څه مې مات ګوټ راوړي دي ما هغه نه راوړي دي. یو کتاب خو دې موږ ته معلوم ده اوریس چې تا لیکلی ده، د تا په لاسو چې ده، دې نه علاوه تا چې کتاب لیکلی ده یا لیکلو اراده دې سته؟ او دا کتاب 2017 چې دا اوریس چاپ ته د کوم چې ما لاس چې ده 2020 چې عمر دراز مروت ته خدای پاک وبخښي، هغه باندې ما تحقیق یو کتاب چاپ ته د خودي پیکر 2020 چاپ ته. اوس مې مجذوب صاحب باندې عبدالرحیم مجذوب صاحب باندې تحقیق مکمل ده، کمپوزینګ هغه چې د مرحلو چې ده د مجذوب فکر و فن تحقیق ته. هغه نه بعد شعري مجموعه یوه تیاره ده، خو لا وختنۍ تیاره ده، نیم سړی نیم سړي په نام باندې تیاره ده، خو دا بل ته مې اراده ده د مجذوب صاحب تحقیق انشاءالله اول چاپ کوم. الله دې وکړي چې له خیره راشي. موجوده چې کومه روانه شاعري ده، مشران دي یا نوجوان دي، هغې متعلق ته څه وایې؟ یاره اوس خو داسې ده چې ماشاءالله زده کړه ډېره سله، علم زیات سو، کوم ینګ جنریشن چې دا نوی پول چې موږ ورته وایو، بعضې شاعران داسې چې هغه شاعري واروې نو متاثر به دې کي. لږ ډېر دا ده چې دغه کومه د پروفیشنل هغه راله ده د سوشل میډیا والا، دې پاره د خلک لږکي لږکي هغه کوي، هغه چېرته معیار نه پرېوتې خبرې لا شعر نیم کړي، نوره انشاءالله شاعري روغ روانه ده درته کول والا. الله دې وکړي چې دغسې روغه جاري وساري وي. د موږ مینوال به د تا د کلام په اورېدو په انتظار وي، موږ ته خپل کلام ووایه. موجوده کوم هغه چې روانه ده حالات روان دي، موږ شاعران یو خامخا مشران وایي چې شاعر بیا عامو وګړو عامو خلکو په مقابلې چې لږکي ډېر حساسي،
نو یقیني خبره ده چې موږ په عامو خلکو یې اثر شته ده، خو په شاعرانو بیلش کې به اثر زیات وي. نو په دې تاثر چې یو څو په غزل به ووایم. ارشاد. بیا د مرګونې هوا غیږ چې ولاړ، بیا د مرګونې هوا غیږ چې ولاړ، پښتون د جنگ د بلا غیږ چې ولاړ. بیا د مرګونې هوا غیږ چې ولاړ، پښتون د جنگ د بلا غیږ چې ولاړ. او یو په لاسونو کوي جان زبادوي، یو په لاسونو کوي، یو په لاسونو کوي جان زبادوي، بل دې د سر د سودا غیږ چې ولاړ. یو په لاسونو کوي جان زبادوي، بل دې د سر د سودا غیږ چې ولاړ. او شیرخیل صاحب شعر ده چې مړس خویه بچي غیږ چې لرې، چې مړس خویه بچي غیږ چې لرې، یې به د هرې غوغا غیږ چې ولاړ. چې مړس خویه بچي غیږ چې لرې، یې به د هرې غوغا غیږ چې ولاړ. او دا یو شعر دی ادریس بھائی ته ډالۍ چې پرون هجوم کې نږدې نه راتللی، پرون هجوم کې نږدې نه راتللی، نن مې یې تنې تنها غیږ کې ولاړ. پرون هجوم کې نږدې نه راتللی، نن مې یې تنې تنها غیږ چې ولاړ. او شیرخیل صاحب مقطع ده چې فاروقه دغه د ژوندون خاصه ده، فاروقه دغه د ژوندون خاصه ده، وي هر امید د سبا غیږ چې ولاړ. مننه یا ربه چې بخت دې راته سپین راولي تور وباسي، دغه چې بخت دې راته سپین راولي تور وباسي، دا مو له ژوند څخه بیا کرښې د چوکور وباسي. او ما خو د داسې ترقۍ تمنا نه ده کړې شیرخیل صاحب، ما خو د داسې ترقۍ تمنا نه ده کړې چې پښتنه دې له کالنه سره سره تور وباسي. ما خو د داسې ترقۍ تمنا نه ده کړې چې پښتنه دې له کالنه سره سره تور وباسي. او داسې خو نه وي چې زما په شانې تا هم لوږه، داسې خو نه وي چې زما په شانې تا هم لوږه، هر یو سحر ته لاس نیولی له خپل کور وباسي. داسې خو نه وي چې زما په شانې تا هم لوږه، هر یو سحر ته لاس نیولی له خپل کور وباسي. خو چې ترې په حقه کیسه زه لکه اجمل ووتم، اجمل خټک یادوم، چې ترې په حقه کیسه زه لکه اجمل ووتم، اورم له هغه ښار زمونږ غوندې نور وباسي. چې ترې په حقه کیسه زه لکه اجمل ووتم، اورم له هغه ښار زمونږ غوندې نور وباسي. او مقطع ده چې سوا له دې فاروقه څه یوسي د ځانه سره، سوا له دې فاروقه څه یوسي د ځانه سره، د پلار له کور لور په سلګو کې وربل خور وباسي. سوا له دې فاروقه څه یوسي د جانه سره، د پلار له کور لور په سلګو کې وربل خور وباسي.